زمارونو د دعا اهمیت د دین هم تاسو معلومولی شئ چې الله رب العالمین ډېر په خوږو الفاظو باندې موږ ته وایي، نبي ته وایي، صحابه کرامو تپوس کړی یا رسول الله زموږ الله لرې دی چې موږ ورته په تیز آواز کوو که نږدې دی چې په روت آواز کوو نو الله آیت نازل کوو اذا سألک عبادي عني فإني قریب. که زما دا بندگان ستانه زما په باره کې تپوس کوي ورته ویې وایه چې زه نږدې یم، اجیب دعوة الداعي اذا دعاني، زه قبلوم دعا د دعا کوونکي چې کله زما نه دعا غواړي. فلیستجیبوا لی، زما دی پوره خبره ومني، ولیؤمنوا بی، په ما دی یقین وساتي، لعلهم یرشدون، دې دپاره چې مقصد ته ورسیږي. لہذا مشکل که راځي ام الله راولي، کراحت راولي ام الله راولي، کمالداری غریبی راولي ام الله راولي. لہذا کم حوادث کم مشکلات کم تکالیف چې راولي نو هغه الله راولي، نو لہذا دوام دغه نه غواړئ چې لرې کېدنه. ځکه وقال ربکم ادعوني وي، ستاسو رب ایمان دعا غواړئ، استجب لکم، زه به در دعا قبلومه. بیا وروسته جمله کې لږ سخت الفاظ وایي ان الذین یستکبرون عن عبادتي، هغه خلک چې زما د بندګۍ نه مانه زما د عبادت نه زما د دعا نه تکبر کوي، لوی کوي، زما نه دعا نه غواړي، سیدخلون جهنم داخلین، زر دی چې جهنم ته به ذلیله داخل شي. ولی کم سړی چې هغه د الله نه سوال نه کوي، الله ته خپل حاجت نه پیش کوي، ځان مستغني ګڼي، نو دی متکبره دی. او کم سړی چې متکبر نو الله یې ذلیله کوي، ځکه وایي سیدخلون جهنم داخلین، ذلیله به جهنم ته داخلېږي. د دعا اهمیت تاسو سره دین هم معلومولی شئ چې الله رب العالمین خپل نبي ته دا کسانو سره د ناستې، دا کسانو سره د تعلق، دا کسانو سره د ټینګېدلو امر کړی دی کوم خلک چې د الله نه دعاګانې غواړي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اے نبی خپل ځان ټینګ که دغه کسانو سره چې هغوی خپل رب رابلي، دعاګانې غواړي، سبا و بېګا دعاګانې غواړي. يدعون ربهم بالغداة والعشي، سبا و بېګا دعاګانې غواړي. يريدون وجهه، خپل الله دیدار غواړي. ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا. او ستا سترګې دې ګورې د دغه نه واده وړي د خلکو نه چې د دنیا ډول ډال غواړي. ګورې د دې خلکو نه خپلې سترګې وانړئ. کوم خلک چې دعاګانې د الله نه غواړي دې سره ځان ټینګ کړه، دې سره ناسته پاسته کوه. الله رب العالمین د مؤمنانو مبارک فرمایلي د مؤمنانو صفت چې الله کړی سی وایي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. د مؤمنانو صفت کې الله وایي تتجافى جنوبهم عن المضاجع، د دې خپل ډډې د بسترو نه لرې پاتې کېږي، د شپې په ولاړ وي الله ته په تهجد باندې ولاړ وي. یدعون ربهم، او خپل رب ته دعاګانې غواړي، یره هم کوي او طمع هم کوي او انفاق د هغې سره هم کوي. نبي صلی الله علیه وسلم هم د دعا اهمیت بیان کړی موږ ته. مخکې مې حدیث بیان کړه الدعاء هو العباده، دعا بینه عبادت دی. د دعا اهمیت د دې نه معلومیږي چې الله رب العالمین دعا دومره خوښوي. حدیث صحیح کې راغلی دی، نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام ابو داود امام ترمذي حدیث نقل کړی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان ربکم حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیه الیه یدعو. الله رب العالمین وایي ډېر حیاناک ذات دی، ډېر کریم او شریف ذات دی. یستحی من عبده، د خپل بنده نه حیا کوي. اذا رفع یدیه الیه بدعوة، چې کله خپل بنده کله چې بنده خپل الله تعالی سوچت کی او دعا غواړي ان يردهما صفرا ليس فيهما شيء، الله له حیا ورځي چې د الله زه تش واپس کم او په دې کې د څه شی نه نو الله وایي ما له حیا راځي. دا دعا دومره د کمال نه ډک شی دی چې الله له حیا ورځي چې خپل بنده وایي ما ته لاس شوت کی نو ما له دا حیا راځي تش واپس کم. ولې په انسانانو کې وګورئ، تاسو انسانانو کې کم سړی شي کریم شریفي عزتمن اثر رسوخ والی سوالګر هغه راشي که نه نو هغه هم حیا ورځي چې تشې واپس کي. زمونږ الله دا ډېر اوچت ذات دی،
عظیم ذات خو هر شاله ورکړه کوي او بیت راشي څوک وغواړي الله خو بغیر د سوال نه ورکړه کوي خو چې کله دې بنده وغواړي بیا خو خامخا ورکوي ایمان حیا راځي چې تا تش واپس کم سبحان الله او پای کې بیا مونږ ډېره کوتاهي کوو په دې باب کې د دعا په دې باب کې یو روایت کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء امام احمد امام ابن ماجه دا حدیث صحیح نقل کړی دی او مختلف سندونه لري حسن لغیره روایت لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء هیڅ شی د الله په نسبت عزتمن نه دی د دعا نه بل شی عزتمن نه دی دومره څومره چې دعا د الله په نسبت عزتمن ده یہ روایت حاکم کے رالی مصدرک کی افضل العبادت هو الدعاء بہترین عبادت اغ دعا دا بہترین عبادت اغ دعا دا زمانوں د جہاد پا میدان کی ام صحابہ کرام و نبی صلی اللہ علیہ وسلم و مجاہدین دعاگانے واڑی دعانے بغیر کار نکی خپل اللہ سب تعلق ساتھی بدر پا واقع کرا دی صحابہ کرام فرمائی سباله د بدر غزا شروع کی حکم راغلی چې سباله به د بدر جنگ وي مشرکین هم راغلي دي معرکه ګرمیږي سباله صحابه کرام قلیل تعداد دی کم تعداد دی د هغې دیارلس نه پاسه 300 کسان اسلحه نشته په حساب څو تورې دي یو څو نیزې دي نور تش لاس دي اسم صرف یو اس دی د مقداد بن اسود رضی الله عنه سره اوښان هم په حساب باندې څو اوښان یې غریبانان تش لاس راغلي دي او یو د موکب راغی چې جنگ به کوئ تاسو جهاد بوس کوئ معرکه به تاسو لړه وهئ او مشرکین د جنگ په نیت راغلي دي اسلحه هم ورسره ډېره اوښان اسونه هر څه برپور دي صحابه کرام ډېر خفه مو چې یا رسول الله تا خو نه ویل چې موږ د جنگ دپاره راځو ما خو ځان سره سره وړي نه دي تش لاس به څنګه جنګ وکړو یو سړي سره په لاس کې توره ورسره ده خپل ته تشي دا ډېر مشکل کار دی بهرحال د الله حکم دا وشي جنگ به کوئ تاسو قتال به کوئ صحابه کرامو سره نبي صلی الله علیه وسلم مشوره وکړه اشیرو علیه ما ته مشوره راکئ ابوبکر راپاسېد خبرې وکړې رضی الله عنه عمر بن الخطاب رضی الله عنه راپاسېد هم خبرې وکړې په دې کې مقداد بن الاسود راپاسېدل یا رسول الله کېدای شي ته موږ مراد کې انصار چې تاسو مشوره راکئ چې جنګ کوو که نه کوو ویلا تاسو مراد کوم مقداد ابن الاسود ورته وایي یا رسول الله موږ څه بني اسرائیل خو نه یو چې تا ته به ویل چې اذهب انت وربک فقاتل ان هاهنا قاعدون تاسو عرب جنګېږو دلته ناست یو بلکې موږ ویل چې تاسو عرب جنګېږئ موږ ستاسو سره جنګېږو او موږ ستاسو سره جنګ کوو ستاسو سره ملګري په جنګ کې یا رسول الله که برق الغماد علاقې تمبوزي ډېر لرې علاقه هم دسته ځو که ته موږ سمندر ته وداخلې هم دسته داخلېږو ویل داسې جرأت خبرې وکړې نبي صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحاله شو دعا یې ورته وکړه سهار له معرکه شروع کېږي نبي صلی الله علیه وسلم موسه کوي صحابي وایي صحابه کرام وایي ټول د شپې پراته دي وده دي آرام کوي زه راپورته شوم ما وکتل رسول الله صلی الله علیه وسلم د ونې د لاندې ولاړ دی د ونې د لاندې ولاړ دی لمونځ کوي لاسونه یې پورته کړي الله ته هغه دعاګانې کوي صحابه وده دي په دغه ټیم کې نبي صلی الله علیه وسلم د دعا نه کار اخسته دعا یې کوله او بیا چې کله سار شو معرکه شروع کېدله او د هغې نه مخکې صحابه کرامو د نبي دپاره یو سفر هلته جوړ کو چې دا د نبي صلی الله علیه وسلم دغه پناهګاه وي هلته به موږ ته د جنګ هدایت راکوي په هغه سفر کې ولاړو مشرکین کله مخامخ رال په صفونو کې 900 یا 1000 تعداد یې راغي نبی صلی الله علیه وسلم شکر وی دی مشرکانو ته وکتل چې دا خو ډېر کسان دي فوراً یې قبلې ته مخ کو فوراً یې قبلې ته مخ کو لاس یې اوچت کړه دعا یې شروع کړه ویل یا الله د دې ځمکې په دې سر باندې د دې ځمکې په دې مخ باندې ستا هېڅوک نوم نه علي ما سوا د یو جماعت نه یا الله که دا جماعت ته هلاک کړي دا کفار دي ته فتح ملاو شي مسلمانان شکست وخوري یا الله ستا بندګي به د ځمکې په سر باندې څوک چرته ونه کړي ویل یا الله دا خلک
لغړې بربنډې دا صحابه جامې وله ورکا یا الله دې بیا به لخبیرې ته ول پیزار ورکویل یا الله خپل مدد نازل کا او دومره ډېر دعا یې وکړه چې څادر یې د دې اوږو نه ښکته وغورځېد ابوبکر صدیق رضی الله عنه شاته ولاړلی هغه وله د شا نه غاړه ورکړه ویل حسبک یا رسول الله یا رسول الله بس دی دا دعا زموږ لپاره پوره ده دا دعا زموږ لپاره پوره ده راووته بار ته خوشحاله و ازهر یې غوستلی و ورزش یې کاوه ټوپونه یې پکې ویل سیهزم الجمع ویولون الدبر زر دی چې دې جماعت ته به شکست میلاو شي او دوی به شاګانې وګرځوي زما ورونو د جنګ په میدان کې هم نبي صلی الله علیه وسلم د الله سره تعلق ساتلی دی دعاګانې یې کړې دي بلکې یو روایت کې دومره راځي اگر چې بعضې علما پې سندي کلام هم کړی دی او زه ورته حسن روایت ویلی دی د دعا دومره طاقت دی چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يرد القضاء الا الدعاء تقدیر نه رد کوي مگر دعا یې رد کوي ولا یزید فی العمر الا البر او د انسان په عمر کې چې برکت پیدا کړي د انسان عمر چې زیاتې کوي نو دا احسانات کول دي نیکي کول دي زما ورونو د دعا دومره کمال چې تقدیر هم په دې باندې رد کېږي چې الله یې وغواړي تقدیر معلق دعا دومره طاقت ته یې ورې زما ورونو بیا خاص کر موږ په داسې ټیم کې وو په داسې وخت کې موږ اوسېږو په داسې زمانه کې موږ اوسېږو چې په دې کې زموږ سره د دعا نه علاوه بل شی نشته دی او دا یو روایت کې راغلی دی امام ابن ابي شیبه المصنف کې باسناد صحیح د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه روایت نقل کړی دی او امام حاکم مرفوعاً هم نقل کړی دی حذیفه بن الیمان رضی الله عنه فرمایي لیأتین علی الناس زمان په خلکو باندې به څه زمانه راشي لا ینجو فیه الا من دعا دعاء کدعاء الغریق داسې زمانه راتلونکې ده په خلکو باندې چې په هغې کې د فساد د فتنو د مشکلاتو نه به څوک نشي خلاصېدلی مګر هغه کس به خلاصېږي چې دعا غواړي داسې دعا لکه سړی چې دریاب ډوب کړي ولته دی چغې وایي الله ته دریاب چې سړی راوالي سیلاب چې سړی راوالي دی څومره چغې وایي دلته دغه شان چغې چې چا والي نو هغه به ترې بچ شي موږ به ښه زمانه راغلې زما ورونو موږ هېڅ نشو کولی که په هر ځای کې په مسلمان باندې ګزار کېږي که نه موږ سره شو کولی همدغه چغې به وهلو وس هم نشته دی څه طاقت هم نشته دی که کشمیر کې هلته مسلمانان ټوکړې ټوکړې کېږي د دې ځای زه هېڅ نشم کولی پابندي به راباندې ده که په افغانستان کې مسلمانان هلته د کفارو د امریکنیانو د لاسه نه زرې زرې کېږي څه نشو کولی په فلسطین کې که مسلمانان ټوکړې ټوکړې کېږي هېڅ نشو کولی جهاد باندې پابندي ده قتال باندې پابندي ده نو دغه به یو چې یا الله بس ته د دې خلکو مدد وکړه دغه دعاګانې به غواړو او چې د چا وس یې هغوی خو کوي نه چا زما ورونو دعا دومره عظیم شی دی موږ هم دغه سان زمانه کې اوسېږو چې موږ به داسې الله ته چغې وهو د مشکلاتو په وخت کې چې څنګه یو سړی دریاب کې ډوبېږي یو سیلاب راغستلی و الله ته په چغو چغو باندې ژاړي همدغه شان په چغو چغو باندې به الله ته ژاړو چې د دې مشکلاتو د دې مصیبتونو به ځان موږ خلاصو دغه اهمیت د دعاو چې مختصر انداز باندې ما تاسو ته بیان کړه انشاءالله آینده جمعه کې به بیا بل عنوان چې هغه د آداب الدعا شرایط الدعا چې د دعا لپاره څه آداب دي دعا لپاره څه شرایط دي انشاءالله تعالی آینده جمعه کې به هغه بیان کړو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين